وطن أي وطن قلبي موجون مو وطن أي وطن مهدي دا خلک شته چې هغه مونږ تصور نشو کولای د دوی د کارونو او د دوی د هڅې او د زیار او د وطن د آبادۍ لپاره دا پرته له دې چې معاش ولري پرته له دې چې څوک پیسې ورته ورکړي دغه پیسې چې تاسو په لاس کې ګورئ دا د غوښتنه نه ده له چا نه یا له چا څخه غوښتې نه دي بلکې هر څوک چې خدای پاک زړه یې پرې بد شي پرې ورحمېږي نو دته بیا یا لس یا شل روپۍ په دې باندې خو هېڅ شی هم نه کېږي حال دا چې د بېګا او د سهار د غرمې د دې ډوډۍ هم نه لري د غزني او پکتیکا ترمنځ پر لویه لار باندې داسې وشکېدلې او داسې یو پنډ کپره لاره ده چې په تېرو جنګونو کې ورانه شوې ده او دغه سړک ټول خراب شوی ده نو تګ پکې ډېر ستونزمن کار دی دا یې دغه خاوره پکې اچوي دا خاوره پرې ونیوله د خاوره د ده چې اچولې دا خاوره موږ پرې اچولې پرې باندې اوبه اچوو دغه خاوره پرې اچوي په سړک باندې خپله هڅه کوي که څه هم دا خاوره د دې جوګه نه ده چې دغه جمپونه ډکي دغه پوخ سړک بېرته لکه د عادي سړک په رقم باندې ورغوي ولې دی بیا خپله هڅه کوي چې خاوره راوړي په دې شي دی خاوره راوړي په دې دی خاوره راوړي او په دې کې سهار ورسره وراوړي قربان دې شمه له دې کار له دې احساس نه څه په دې لاره کې کار کې څوک درته پیسې درکوي څوک درته مرسته درسره کوي که نه څوک په یوې ژاولې مرسته کوي څوک یو ځای لوټ راکوي چلیږي نه خو بیا مې چاته نه دي ویلي نن مې تا ته وویل چاته ما نه دي ویلي دا راته ووایه عیسی محترم چې تا هوډ کړی د دې لپاره تر څو چې دغه سړک جوړوي کار کې کوو خپل ټول ژوند یو ګزاره کوو د دې عیسی هوډ او اراده دغسې ده تر څو چې ژوندی ده وایي دغه کار زه به خدمت کوم څوکه دې هغه راوړې خاوره پنځه پنځوس ګاډۍ راوړو پنځوس ګاډۍ پنځه پنځوس د ورځې واو که د کومه ځای راوړې دوی ویل کله چې بعضې خلک دا پټي والا راکوي بعضې یې د پټي چې بعضې وخت چوکونه بیا چوکونه اتلس ګاډۍ دا موږ اوبه راوړي وړئ دا پې اچو داسې لکه شوې لکه د کرکټ میدان دا د کرکټ میدان کرکټ ورته کېږي ما کرکټ لوبه نن ګټلې ده عمومي سړک دی چې موټر مو ونه وایي ملګري داسې کلکه شوې ده دا خاوره داسې کلکه شوې دا یې د برکتونه دي که یوه ورځ موټر سم پرې لاړ شي یوه ورځ موټر نو دا د دنیا او آخرت فایدې ده دا مکه زنانه او مردانه مې ټول داسې شوي دي چې د یوې تبې خوږ نه شي تېرولی بیا چې ډاکټر ته ځي یوه زنانه یو مردانه هغه موږ ته دوا کوي خدای پاک ولیدله زه نن مریض وم ډېر په اسانه تېر شوم یا زه نن مریضه وم په موټرسایکل یا په موټر کې زنانه ناسته وي 100 روپۍ راته ونیسي خدای دواړه برابرې کړه ډېره سخت ویرانه تبه مې ده تاسو ځوانانو د دې سړي په اړه معلومات خو لرئ که نه دلته لګیا یې په دغه سړک جوړوي او غریب سړی د خلک ځي او 100 روپۍ ورکوي نو ده خو غوښتنه نه ده کړې خپل یې خلک ورکوي نه نه خپل هم دی نه درته چې راکړه ما ته خلک یا دروایي لاس ورته نیسي دغسې خلک د خدای پاک ډېر کړي او خدای پاک د دوی هغه حالت بدل کړي خدای پاک د دوی هغه اقتصاد ورغوي الله پاک د دوی ته د آسماني روزي خدای پاک یو ناڅاپه چې هېڅ ورته خبر هم نه وي داسې ورکړي